السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پښتنه کړی دی وایي که چیرې یو ښځه د روژې مبارکې په میاشت کې ماشوم پرتې باندې ولري او دا ښځه د روژې په نیولو باندې د دې شیدې کمیږي او یا دا شیدې د دې ماشوم ته یو قسم حرارت پیدا کوي، دا شیدې د روژې په نیولو دا ماشوم ته نقصان کوي او بل هم داسې لاره نشته چې دغه ماشوم په هغه طریقه باندې موړ کړي او ویې روزي. نو دغه مور ته د روژې د خوړلو جواز شته که نشته؟ محترمه رد المحتار کتاب الصوم فصل العوارض المبیحة لعدم الصوم هغه لیکي وایي او مرضع هغه تی ورکوونکې ښځه چې خپل کوچني ته شیدې ورکوي او په حال کې د شیدو ورکولو وي، هغه که مور وي که غیر له مور وي. یعنې پخوا زمانه کې داسې و چې د خپل کوچني ته به خلکو په مزدورۍ باندې ښځه ونیوله، هغې به شیدې ورکولې. نو فقهاء کرام وایي که مور وي که هغه پردۍ ښځه وي چې دا کوچني ته په مزدورۍ باندې شیدې ورکوي، وایي که چیرې په غالبه ګمان سره د دې ښځې دا و دې ته معلومه شوه که چیرې زه روژه ونیسم، د روژې په نیولو باندې زما کوچني ته سخت ضرر رسیږي او دا کوچنی مې د ولږګي سره مخامخ کیږي او په دې ولږګه باندې دی د مرګ سره مخیږي یا بل داسې مشکل ورپېښیږي. نو په دغه صورت کې فقهاء کرام وایي یا مثلا د دې ښځې شیدې وچیږي او یا په دا شیدو کې یو داسې قسم ګرموالی پیدا کېږي چې د هغه د ولږې په وجه باندې دا کوچنی د مړ کېدو سره یعنې د مرګ سره مخیږي. نو په دغه صورت کې فقهاء کرام وایي چې د روژې نه نیول و دغه ښځې ته مباح دی، جایز دی. خو که چیرې یو بله ښځه پیدا کېدل چې دغه کوچني ته شیدې ورکړي او دا کوچنی په شیدو باندې ګزاره وکړي، یا لکه په نن زمانه کې چې هغه قسم پوډري هغه وچې شیدې دي په هغو باندې ګزاره کېدل، نو بیا په دې صورت کې دې ښځې ته د روژې خوړل جایز نه دي. او که دغه هېڅ لاره نه جوړېدل، خاص دا کوچنی د مور پر شیدو باندې و یا هغه وچو نورو شیدو تاوان ورته کوئ، دا کوچنی د مریضیو سره مخوئ، نو په دغه صورت کې بیا نو دغه ښځې ته جواز شته چې خپل روژه وخوري او دا خپل کوچنی موړ کړي. کله چې بیا بل وخت سو غیر کې د رمضان د روژې بیا چې هر وخت دې وخت پیدا کوي، بیا خپل د روژو قضایي راوګرځوي. علم الفقه 3 جلد 14 صفحه او دغه رقم الجوهرة النيرة جلد اول صفحه 346 کتاب الصوم او دغه رقم رد المحتار لکه مخکې چې مو ویله فصل فی العوارض المبیحة لعدم الصوم. دا ټولو کې دغه وایي که چیرې یو مور خپل پر ماشوم باندې د ولږګي بیریږي چې دا زما په روژې نیولو زما شیدې لږیږي او زما ماشوم د ولږګي یا د مرګ سره مخیږي، نو په دغه صورت کې وایي دغې مور ته جایز ده چې روژې وخوري او بیا بل وخت د روژو قضایي راوګرځي او اوس خپل ماشوم موړ کړي. الله پاک دې حافظ ناصر صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.